خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قرآن کریم کی اللہ سبحانه وتعالى اغه منکرین و انسانانو ته په طور د زجر یو خبره فرمایلی ده او زموږ ستاسو دپاره پکې تنبیه ده. الله رب العالمین فرمایي افحسبتم ای انسانانو آیا ستاسو دا ګمان دی، ستاسو دا خیال دی انما خلقناکم عبثا چې ګینې ما تاسو عبث پیدا کړي په دې دنیا کې، تش خوراک او څښاک به کوئ، پیسې به ګټئ او سار به شي او ماښام به شي او بس بیا به یوه ورځ د مرګ راشي او قیصه به ختمه شي او بیا به هېڅ هم نه تا نه به تپوس نه کېږي چې ای بنده ته ما دې دنیا ته څه لېږلی وې او ستا دا ژوند د څه دپاره و. عبث وایي دې ته چې یو انسان ته امر او نهي نه متوجه، عبث ژوند دې ته وایي چې یو انسان داسې ګمان وکړي چې ما نه به دا تپوس نه کېږي چې دا کار دې ولې کړی دی او دا کار دې ولې نه دی کړی. الله رب العالمین فرمایي دا ګمان دې ډېر غلط دی چې ګینې تا نه به دا تپوس نه کېږي چې دا کار دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی، نه دا تپوس به تا نه کېږي. که د جرم او د ګناه کار دی دا تپوس به درنه کېږي دا دې ولې کوو، دا تاله نه و په کار. او چې کوم کار په تا فرض دی او د الله بندګي د تا نه به دا تپوس خامخا کېږي چې دا دې ولې نه دی کړی، دا فریضه دې ولې نه ده ادا کړې، د الله دا بندګي دې ولې نه ده کړې، دا توحید دې ولې نه دی پېژندلی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې تا ولې نه وې پېژندلې، دا حلال او حرام دې ولې نه و پېژندلې. نو الله رب العالمین فرمایي آیا ستاسو دا ګمان دی چې ما بې فایدې پیدا کړي عبث د ژوند کوم مقصد هم نشته دی. وانکم الینا لا ترجعون او ستاسو دا ګمان دی چې ګینې موږ له به دوباره نه راځئ، زما خواته به نه پیش کېږئ. دا دواړه ګمانونه ستاسو غلط دي انسانانو. یو دا نه چې عبث نه یې پیدا بلکې د یو ډېر لوی مقصد دپاره تاسو پیدا یې او هغه مقصد قرآن کې ځای په ځای ذکر دی. سورې ذاریات 55 آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې موږ د انسانان څه دپاره پیدا کړي دا جنات. الله رب العالمین فرمایي دا مې د خپل عبادت او د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي دا جنات او انسانان مګر دې دپاره د ژوند مقصد یې دا دی چې دوی دې زما عبادت وکړي، زما بندګي وکړي. زما محترم ورونو زموږ دا ژوند دا ډېر قیمتي دی او چا چې د دې قیمت پېژندلی دی او د دې قدر یې پېژندلی دی هغه ډېر الله رب العالمین اوچت کړی دي. په دنیا کې اوچت دي دغه خلک او قیامت کې په آخرت کې به هم دا اوچت خلک وي او ډېر اوچتو مراتبو ته به الله رب العالمین ورسوي. په دنیا او آخرت دواړو کې د عزتمند شوي دي. او کم انسانانو چې هغوی د خپل ژوند مقصد نه دی پېژندلی او دی هم نه دي پېژندلي چې یاره زه یو اشرف المخلوقات یم، انسان یم، زه الله سله پیدا کړی یم او د ده د ژوند او د ځناورو په ژوند کې فرق نه وي. د ده د ژوند مقصد څه دی؟ الحمدلله یهدیکم الله یصلح بالکم، خوراک او څښاک کول، خپل خواهشات پوره کول او دغه ژوند د څارو هم دی. قرآن کې الله رب العالمین منافقانو په باره کې او د الله د دشمنانو په باره کې فرمایي یأکلون کما تأکل الانعام، داسې خوراک کوي لکه ځناور چې لګی دی خوراک، ډنګر څاروي لګی دي هغوی هم خوراک کوي او دا خوراک یې د ژوند مقصد دی او د انسانان هم دقسې لګی دی او دغه مقصد ګرځولی دی. دې ته فکر نشته چې بل یو کار له الله مونږ پیدا کړي یو که نه پیدا کړي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار بار د خپلو ملګرو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تربیت به یې کوو، تنبیه به یې ورکوله چې موږ څه دپاره پیدا یو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو، زما دا دواړه اوږې داسې ونیولې، ځان ته یې متوجه کړم او بیا یې راته وفرمایل چې د الله بنده یا عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل،
په دې دنیا کې داسې وخت تیر کا او داسې په دې دنیا کې اوسېږه کأنک غریب، گویا کې ته د یو بل وطن. په عربي کې غریب څه ته وایي؟ غریب الدیار، چې د بلې علاقې چا سره تعلق نه وي. داسې وخت تیر کا، داسې ګهره دوستاني او داسې تعلقات او داسې یو طریقه باندې چا سره ګپې شپې لګول چې بالکل هغه د ژوند مقصد د نه هیر کي او غافل دي چې دا کار مه کوه. د ضرورت مطابق انسانانو سره میلاویږه، لکه سړی پردي وطن ته تللی صرف د ضرورت مطابق خلکو سره معامله کوي، ځکه هغه ته پته ده چې بیا به زه د دې ځای نه واپس ځم، زه خو مسافر راغلی یم دلته به زه همیشه دیره نه یم، بل ځای ته ځم. او عابر سبیل، یا داسې وخت تیر که لکه سړی چې په لاره روان وي او لاروی دی، لږ ساعت په لاره ښکاري بس بیا غایب شي، د سترګو نه پناه شي. نو د مسافرو په شان ژوند تیر کړل ته زموږ لږ شان پړاو دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا دا ژوند داسې دی لکه یو سړی په سفر روان دی، خپل اصلي ځای ته ځان رسوي. نو په دې لاره باندې لږ شان ستړی شو، نو د یو ونې د لاندې د سوري د لاندې دمه وکړل، او چې دمه یې وکړه بیا روان شو. نو دا دمه خو همیشه نه وي که نه، دقه دمه ده زموږ دلته د سوري د لاندې دا دمه ده دلته. نو زما محترم ورونو زموږ تګ بل طرف ته دی چې هغه آخرت دی. وان الدار الاخرة لهي الحیوان. الله رب العالمین فرمایي اصل کور د آخرت چې دی دغه زموږ اصل ژوند دی. د آخرت کور ته ځان رسول اصل ژوند زموږ هلته دی، دلته صرف یو پړاو دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باندې دې خبرې داسې یو اثر وکړو چې بیا به ملګرو ته نصیحت کوو. ای ملګریه، وایي ته اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. چې کله دې سهار کو د ماښام انتظار مه کوه چې ماښام ته به زه ژوندی یم. دومره امید به هم نه ساتې چې د سهار راپاسې او ته وایې چې ماښام به په ما باندې راشي په زما په دې ژوند کې. او چې کله دې ماښام کو نو دا فکر مه کوه چې ګینې زه به سهارم کما، کیدای شي دا زما اخري شپه وي. دومره د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا امیدونه کوتاه او دا قانون یاد کوي. ځان ته ویم تاسو ته ویم، څومره چې د امید وړوکی و، امیدونه دې کوتاه شو، دومره به د نفس ډېر پاک وي. اوس یو سړی وایي دا نن زما اخري ورځ ده، نو دی به چېرته ګناه وکړي، دی به څنګه حرام وکړي، دا به څنګه د الله نافرماني وکړي. وایي اخري ورځ مې ده، نن زما مرګ دی، کیدای شي په ما ماښام نشي، دا زما د ژوند اخري ورځ ده. دی به مونځ په ټیم کوي، دی به د الله بندګي کوي، دی به د الله نافرماني نه کوي، دی به د مور پلار نافرمانی نه کوي، دی به د یو مشر بېعزتي نه کوي، دی به خامخا کوشش کوي چې یاره نن زه داسې نیکۍ راجمع کړم د ځان سره. دې ته وایي د ځان سره حساب کول روزانه. دغه شانته یو مؤمن باندې شپه راغه، هلکه کیدای شي دا زما اخري شپه وي. نو دا نه چې بس موبایل ته کینې او به کله یو مصیبت ګوره مرداري، کله بله مرداري ګوره، کله بله مرداري. هلکه د الله بنده هسې نه چې په دې کې دله مرګ راشي، دا چېرته ستا اخري شپه نه وي. نو دا مؤمن یریږي د دې نه چې دا مې چېرته اخري شپه نه وي. نو په دې کې هم د الله اطاعت وکړي، اذکار وکړي، وده شي په دې نیت چې د شپې قیام وکړم، او که قیام نه و نو چې د اثار مونځ خو وکړم د جمع سره. د دې مؤمن دا ژوند داسې دی، یو پابندي ده، اصول دي کوم چې الله او رسول ښودلي د هغې مطابق دی ژوند تېری. دې ته قیمتي ژوند وایي زما محترم ورونه. او بل به بیا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو نصیحت کوو، وایي ملګریه، وایي خذ وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. د دې صحت نه دې فایده واخله، مخکې له دې نه چې بیماري به دې بیا راونیسي، بیا به ډېرې چغې وې، هسپتال کې به پروت وي، کور کې به په کټ پروت وي، ارمانونه به کې چغې به وهي، او کاشکې چې زما صحت روغ وی، زه به جمع له تللی، زه به هغه درس ته کېناستی، د هغه شیخ صاحب خطبې له به وختي تللی، خدای دې د خوځېدو نه یم څه وکړم، ما به دا عمل کولی، ما به دا عمل کولی. نو چې وایي سبا ارمانونه کې، اوس درله الله صحت درکړی، دې نه فایده واخله، په دې د الله بندګي وکړه، د الله اطاعت وکړه په دې باندې. او ومن حیاتک لموتک، او د دې ژوند نه دې فایده واخله مخکې د مرګ نه. د مرګ وخت کې انسان ډېرې چغې وایي، قرآن کې ځای په ځای هغه حالات ذکر دي چې رب ارجعون، یا رب واپسي یا الله واپس مې کړه. ولې هلکه سره واپسې غواړي؟ دوکان درته یاد شوی، ښځه درته یاده شوه، کور درته یاد شو، پټی یاد شو؟ نه، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا الله نیک عمل کوم په هغه ژوند کې چې ما نه پاتې شي. نیک عمل پسې بیا موږ ارمان کوو، د سهار په دې مونځ پسې، په ذکر پسې، په تلاوت پسې، دې درسونو پسې به ارمان کوو، خو بیا به موقع نه وي. کله الله رب العالمین ته هېڅ چېرې اوس دا موقع نه راځي، دغه یو ځل و دا موقع د ژوند ما درکړی و، بس نوره ختمه شوله. الله رب العالمین دې موږ له د خپل اطاعت زندګي را نصیب کړي،
داسې ژوند زموږ سهار او زموږ ماښام چې د الله په اطاعت کې دا تیر شي او چې موږ له مرګ راځي چې الله سبحانه وتعالى زموږ ستاسو نه رضا او خوشحالی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.